دوستانو سلامونه، امید لرم روغ جوړ به. دی ورور کمنټ کړی دا وای فوجي پسې مغه په به کنزلم کړی دا. ورور جان سلامونه مې قبول کا. کنزل جواب نه در کوم، درته کنزل سپک او کچ خلق کوي. کوم انسان سره چې دلیل نه کمزوري هغه به کنزل کوي. الله دې مونږ ټول ته هدایت وکړي. موضوع ته راځم وروره، ګناستانه ده زمستا په شانو مجال شته زما په مخ کې چې چا پاک فوج پسې بالخصوص ایسای پسې چا خبره کړې وي، زما به دې ویني جوش کولو. ما به چې تاسو ایسای پسې خبرې کوئ، دا هغه ایسای ده چې دی په افغانستان کې سوویت یونین خلاف پاکستان ته پر ډېر قربانیانې ورکړې دي. زمونږ به داسې یقین وپې، خو وخت سره سره الله د عمران خان ته لوی عمر ورکړي چې مونږ کې دا سیاسي شعور راوسته، مونږ ته اداره وښودلو چې دا کمې خبرې مونږ ته ښودلې شوي، کم کتابونه یې مونږ باندې پړاو کړي. دا قربانیان د پاکستان دپاره نه وي. په افغانستان کې دا ایسای دا د امریکې ملګرتیا وه، ډالرو دپاره دا قربانیانې وي. زمونږ پښتانه یې په در بدر کړل، لرې هم په در بدر کړو، بر هم په در بدر کړو د ډالرو دپاره. اوسه پورې مونږ خرڅوي، تباه بربادي کو. وروره صحیح ده، زه به ستا خبره ومنم، زه به یو فوجي پسې هم خبره نه کوم، زه به یو جرنیل پسې هم خبره نه کوم، خو صرف دا راته ووایه چې آیا تا ضمیر چېرته شته که نه شته په تا کې؟ لږ شرم حیا در کې شته که نه؟ ضمیر دې مړ دې ما تر خیاله، غیرت در کې نشته. دا راته ووایه چې زما او ستا څه حیثیت دی؟ موږ سره 11,000 روپۍ هم نشته. باجوا سره 14 ارب روپۍ پاکستاني لوټ کو یو یوړو. د باجوا ځوانه ننګور ده، اربپتی ده، څه کار کوي؟ په کور ناسته ده. باجوا ښځه اربپتی ده چې په ژوند کې یو ګنټه کار نه دی کړی. د باجوا د زوی خر چې هېڅ حیثیت یې نه و 4 کاله مخکې، نن هغه اربپتی شو. دا ولې؟ باجوا د لاسه. د پاکستان سپهسالار صرف غدار هم نه دی، غل دی غل. تاسو ته پته شته پاکستان باندې څومره قرضه ده؟ $126.9 بلین. په پاکستان باندې دومره قرضه ده او زما هر جرنیل اربپتی دی. تاسو چې سوچ کړی ده پرویز مشرف اربپتی ده په دوبۍ کې، کیانی په استرالیا کې جزیره ده اربپتی ده، عاصم باجوا 200 ریسټورنټ په امریکا کې اربپتی ده، راحیل شریف اربپتی ده. دومره جایدادونه دي ورسره. او نن باجوا سره څومره دي؟ 10 ارب روپۍ خدي لوټي کو پاکستان یو وړو. تاسو ګوره د باجوا یو ویډیو مور بسری ده. د عمران خان په 3 کاله حکومت کې تاسو وګورئ چې عمران خان چیرته په کرپشن خبرې کوي. تاسو د باجوا مخ هغه فیشل ایکسپریشن وګورئ چې باجوا څه حالت دی. هغه شکل نه پته لګیږي چې دا کرپشن خلاف نه دی پدې چې دا په خپل کرپټ دا غل دی. وروره یو کار وکا، په پټو سترګو زنده‌باد نور مو وایا. راځه لغو نظام کې غیرت راولو، لغو نظام کې عقل راولو، شعور راولو. دا څومره جرنیلان دي، دا ټول غل دي، دا غداران دي.